د حضرت معقل بن یسار رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی د فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دی چې نبی سلام به فرمایل داسې یو بنده نشته چې الله جل شانه په یو رعیت وګماري، یعنی مشر په مقرر کی په کومه ورځ چې مړ کیږي په داسې حال کې عمر مړ شي چې د خپل رعیت سره خیانت کړی وي، مګر الله جل شانه به په هغه جنت حرام کړي. دې حدیث روایت بخاری شریف او مسلم شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، څومره خطرناک خبره ده چې کوم یو مشر چې هغه الله جل شانه هغه ته مشري حواله کړي، په یو ځای مشر مقرر شوی وي، امیر مقرر شوی وي، چې هغه مشري څومره وي خو څو کسانو مشر مقرر شوی وي، او دی په داسې وخت کې مړ شي چې د خپل رعیت سره خیانت کړی وي، او ځکه چې دا مشري د سره امانت ده او مشري په دې مشري کې خیانت کول دا د رعیت سره خیانت دی. نو په داسې وخت کې مشر مړ شو چې داسې وخت کې مسؤل مړ شو چې هغه د خپل رعیت سره ظلم زیاتې کو خیانت کولو، نو الله جل شانه په د باندې جنت حراموي، په د باندې جنت حرام دی. لہذا ټول مسؤلینو ته مسؤلین د خپل مسؤلیت ته متوجه شي چې خپل رعیت سره ظلم زیاتې ونه کوي او د چا جائز کار بند نه کړي او ناروا کار کې د چا مرسته ونه کوي. نو دغه جائز کار په چا باندې بندول دا د خپل رعیت سره خیانت دی، او د ظالم سره ودرېدل دا هم خیانت دی، ځکه دا مشري ته امانت ده، او نبی اسلام فرمایي لا ایمان لمن لا امانت له، دا کس د پر ایمان نشته چې هغه په امانت کې خیانت کوي، یعنی کامل مؤمن نه دی را سړی. لہذا ټول مسؤلین دې ته متوجه شي چې د خپل رعیت سره ظلم زیاتې ونه کړي او د هغو سره خیانت ونه کړي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.